په کولډرا پروګرام فایل منو کې بل موږ سره د سینټو څخه وروسته بله موضوع موږ سره پرنټ ده. د پرنټ په واسطه مهم موضوع ده د پرنټ په واسطه موږ کولی شو خپل د کولډرام کوم فایل چې موږ ډیزاین کړي دا پرنټ ته ورکو، چاپ ته ورکو. په دې به کلیک تاسو وکړئ. په دې ځای کې اول برخه موږ سره خپله د پرنټر نوم ده. تاسو د کولډرا پروګرام دا فایل چاپوئ په کوم پرنټر چاپوئ، دا کوم تصویر یا کوم بینر یا کوم ډیزاین تاسو کړی په کوم پرنټر چاپوئ. تاسو کله خپل کمپیوټر ته پرنټر انسټال کړئ ټول مونږ ته راځي. فرض ما که په پرنټر کې یو ډي سی پي ټي 310 دغه پرنټر چې موږ سره دا ده، بل دفتر کې ما سره پرنټر ده د پی 630 ماډل ده، بل موږ سره ټي 80 سیریز پی سون ده، دا سرټیفیکیټ موږ چاپو کنه. داسې پرنټر کوم پرنټر باندې چاپول غواړئ؟ زه غواړم چې دې باندې چاپ کړم یا په دې باندې چاپ فرض زه په ټي 80 باندې صرف کول غواړم، دا ورته واخلئ. بل تاسو وایئ چې څه چاپول غواړئ؟ کرنټ ډاکومنټ دا کوم فایل څه کار کوم دا چاپول غواړئ. ډاکومنټس که تاسو ډېر فایلونه لرئ، فرض په دې کې موږ سره ټایټل څو فایل موږ خلاص کړي کنه، دا دوه فایل موږ خلاص کړي، سکول بینر او دا شان ټول خلاص کړي. کوم چاپول غواړئ ټیک مارک ټول چاپېږي. په دې پوه شئ. کرنټ ډاکومنټ ته به تراله. بل وایي کرنټ پیجونه شته که موږ سره 1 2 3 پیج موږ سره شته دي. کرنټ پیج چاپول غواړئ، کوم ځای سلیکشن چاپوئ او یا چې وایي چې مال چاپ که فرض که اوله ورقه دویم ټول درې ورقې دي که موږ سره، زه ماته یوازې څه وکړه اوله ورقه که ما دویم ورقه چاپ کړه. پوه نه شوئ. بل څه وایي ماته ایون ان آرټ جفت او طاق دواړه وخت چاپ کړه، معنا 1 2 3 4 5 ټول چاپ کړه ته. بل څه وایي 8 پیج اونلی، یوازې طاق ورقه چاپ کړه، یوازې څه ورقه چاپ کړه ته؟ جفت ورقه چاپ کړه ته. په دې پوه شوئ. له دې نه وروسته بل موږ ته وایي چې نمبر اف کاپي دغه فایل چې تاسو کاپي کوئ یا چاپوئ څو دانې چاپ هم پکار ده 2 3 4 5 6 او دا ورق چاپېږي منظم. ورډ پروګرام دا د څو ټول شته دي که نه، هغه لیکچر کې شته دي. څو دانې که کولیکټ معنا منظم د چاپ شي، معنا 1 2 3 4 5 تر 7 پورې دا خپل ورق به چاپ شي. که چېرې ان کولیکټ شي معنا د اول به د اول نه ورق چاپوي، بیا به دویم نه ورق چاپوي، بیا به دریم نه ورق چاپوي.